تازه نوې او په زړه پورې خبر د راشد خان تازه او نوې مرکه دا چې سی ویلي دی ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغان لوبډل مشر راشد خان په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې موږ د نړۍ غوره سپینران لرو چې د نړۍ په سترو تجارتي لیګونو کې لوبیږي او همداراز په درجه بندۍ کې هم غوره مقامونه لري راشد خان چې اوس مهال په هند کې دی د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ورسره یوه مرکه کړې او په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده نوموړي په دغه مرکه کې ویلي دي چې د لوبډل مشر په حیث د هغه لوبه نه ده بدله شوې خو یوازې دومره شوي دي چې یو څه مسؤلیتونه یې زیات شوي دي هغه وایي مخکې به ټول پام یوازې خپلې لوبې ته و خو اوس نه یوازې دا چې خپلې لوبې ته پوره پاملرنه کوي بلکې ټوله لوبډله هم تنظیموي او هڅه یې دا وي چې ټول لوبغاړي په ځان راغونډ او مخکې لاړ شي هغه وایي چې په اسیایي هیوادونو کې پچونه د سپینرانو لپاره ډېر ګټور دي او د هند په پچونو بیا دوی ته د ګټې چانسونه ډېر وي او دا ځل به هم هڅه کوي چې په لکناو کې له خپلې دغه وړتیا ګټه پورته کړي هغه وایي چې ټول پام مې دې ته وي چې ښه لوبه ترسره کړم له خپلې توپخنې او کرکټ نه خوند واخلم نوموړي زیاتوي چې خپله لوبه په پوره انرژۍ سره ترسره کوم د یادونو ده چې افغانستان له ویسټ انډیز سره د هند د لکناو ښار په اکانا میدان کې د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو لوبو لوبلړۍ ترسره کړې چې په یو ورځنۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 3-0 سره بریا خپله کړه او د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې افغانستان په 1-2 سره بریا خپله کړه همداراز افغانستان او ویسټ انډیز یوازینۍ ټیسټ سیالۍ هم ترسره کوي چې دغه سیالۍ به سبا د نومبر په 28 نیټه پیل شي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټو پورې به دوام وکړي نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله که خوښه مې وي در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان